خدای زمونږ د الله په د خپل رضا نه ډکې خدای د خپل رضا نه ډکې یا الله مونږ وبخي خدای د رمضان قیمتي میاشت خدای مونږ پکې وبخي خدای ډیر خلق پکې بخي خدای مونږ پکې وبخي خدای مونږ وبخي خدای زمونږ د ژوند فیصله بدل کې خدای زمونږ د ژوند تقدیر بدل کې خدای یا الله زمونږ دعاګانې قبول کړي یا الله حاضرین مجمع کې څومره بیماران دي نارینا زنانا ماشومان لوی بوډاګان خدای ټول له روغ صحتونه ور خدای روغ صحتونه ورکړي خدای بی اولاد اولاد ورکړي خدای بی اولاد اولاد ورکړي خدای بی اولاد ته ډیر زیریږي خدای دا غیږي په اولاد ډکې کې خدای ته هغه رب خدایا ته هغه رب چې زکریا علیه السلام درنه دعا وکړله وی انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شیبا وی خدای سر می وال و تو سپین شو او بیبی می شنډ شوله خدای خو یو بچی درنه غواړم خدای ته هغه رب چې هغه وخت کې دی زکریا علیه السلام نه یحیی علیه السلام ورکو خدای دې بی اولاد ورک ته هغه رب چې بی اسباب دی اولاد ورکړي دی خدای دې له اولاد ورکي خدای یا الله چې څومره مسافر دی الله کامیابی کی الله مالونو جانونو عمرونو کې برکت ورواچ روغ جوړ خپل وطن تراولي خدای یا الله مبارک میاشت زمونږ د ټولو د حرمینو سفر نصیب خدای په دې رمضان کې هم د حرمینو سفر نصیب خدای د دې روزه په خله راته کعبه وخی خدای روزه په خله راته د امام الانبیاء سلام نصیب کې خدای چې روزه منولي خدایا او په باب السلام وردند شو او په امام الانبیاء یو څو د عشق سلامونه وایو خدای که غریبانان یو نستا خو بندیان یو کنه خدای مالدار بزی او مونږ د غریبانان به عمر له تماشې کو خدایا که غریبانان یو خوستا بندیان یو ړکه خو تړپ دی خدایا په دې روجي په خله راته کعبه وخیا خدایا دې روجي په خله د کعبې طوافونه نصیب که خدایا مونږ وګی تګ ستا په کور کې خوشاله یو خدایا مونږ ورته بوزه یا الله مونږ به مدینه منوره کې خپیاب له وګرځو خو مونږ ورته بوزه خدایا مونږ به د جانان د کلی نظار شو خدایا مونږ ورته خپیاب له وګرځو خدایا خو مونږ د جانان کلی ته بوزه خدایا زمونږ د دعاګانې قبول کړي خدایا مونږ غیبانه د حرمینو سفر له بوزه خدایا مونږ د حرمینو سفر زمونږ د محبوب څنګه یاد شوی دی خدایا زمونږ د محبوب سلام یاد شوی دی خدایا چې یو سلام په پیش کو خدایا زمونږ کعبه یادېږي خدایا چې مخامخ ورته منځونه وکړو خدایا مونږ غیبانه بوزي خدایا ته هغه رب چې ډېر غریبانان بوزي خدایا مونږ غریبانان پکې بوزي یا الله څومره مسلمانان وفات دي د ټولو مغفرت کامله نصیب یا الله د علماو حفاظت وکړي خدای د علماو وینه زمونږ ملک ارزانه شوې ده خدایا د علماو حفاظت وکړي خدایا ستا در کې خدا عالم د وینې ډیر قدر دی خدایا حدیث کې راځي وې د عالم صحیح به الله تعالی د